درنو لیدونکو السلام علیکم. ننګرهار ولایت کې جسدونه موندل شوي او کونړ کې بیا ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار او 2 ولسوالیو کې د 15 تنو وژل شوو کسانو د جسدونو پیدا کېدو خبر ورکړی. ځایي مسؤلین وایي چې یاد کسان په ډزو سره وژل شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح پرون جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې یاد کسان په تیرو 12 ساعتونو کې د ناڅرګنده کسانو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر دا مهاله د وژل شوو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او تر دا مهاله د دغو وژنو انګیزه هم معلومه نه ده. یو شمېر عیني شهیدانو بیا ویلي چې له یادو کسانو څخه د 3 تنو جسدونه نن سهار د جلال آباد ښار پارم اډې څخه ترلاسه شوي چې لاسونه یې شاته تړلي وو. تر دا مهاله د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د کونړ ولایت روغتیایي مسؤلین او عیني شهیدان وایي چې په دغه ولایت کې د یوې سرګلولې د چاودنې له امله 3 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس دغه پیښه د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې شوې ده او په خبرې ټول قربانیان یې ملکي وګړي دي. همدارنګه 2 ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې په یو وسلوال برید او مین چاودنو کې چې ویل کېږي هدف یې طالبان وو، 2 طالبان وژل شوي وو او 2 نور ټپیان شوي دي. دوی 2 ورځې مخکې د جلال آباد ښار ټانګې تیر سیمه کې د طالبانو پر یو بل موټر وسلوال برید کې 2 طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.